په کابل کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت د اسیانور د درملو تولیدي فابریکې د لومړۍ برخې پرانیسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه. په دغه پرانیست غونډه کې د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل د خوړو او درملو ملي اداره د خپلو چارو د لا ښه ترسروي لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي تر څو افغانستان د درملو په برخه کې په ځان بسیا هیواد وشمیرل شي. په خبره هر کال افغانان نور هیوادونو ته د تداوی لپاره 400 میلیونه ډالر مصرفوي. په وینا کې چیرته افغانستان کې د روغتیا په برخه کې معیاري خدمات وړاندې شي نو افغانان به د نورو له محتاجۍ خلاص شي. 80% د افغانستان د عوامو خلکو مصارف په مریض باندې مصرفيږي. 80% عایدات په مریض بیرته مصرفيږي. که دغه برخه معیاري وي بیا به دغه مصارف په مریض دومره نه مصرفيږي. اول خو که چیرته دلته د غذا برخه مسؤونه وي که دلته دوا او تشخیصیه وسایل با کیفیت وي نو دومره ناروغۍ به بیا نه وي. همدارنګه ډاکټر عبدالباري عمر زیاته کړه په دغه فابریکه کې د 4 میلیونه ډالرو په ارزښت لومړی پاس پرانیستل شو چې په راتلونکي کې د یادې فابریکې پانګونه 10 میلیونه ډالرو ته پورته کیږي. همدارنګه ډاکټر عبدالباري عمر وویل په دغه فابریکه کې 88 قلمه دوا تولیدیږي. بیا هم د اسیانور فابریکه سه 88 قلمه درمل جوړوي او اول پاس باندې تقریبا د فابریکې د رهبرۍ د معلوماتو په اساس 4 میلیونه ډالر سرمایه گذاري شوې ده او جلا روان پلان په خطر باندې دوی تقریبا دغه سرمایه گذاري 10 میلیونه ډالر ته رسي. نو د دوی څخه هم ډیره مننه کوو. یقینا سي د تقدیر ور دي او موږ یې ستاینه کوو. الله دې دوی ته خیر ورکړي چې دغلته سرمایه گذاري کړي او د خپل هیواد لپاره د خپل ولس لپاره کار کوي. د اسیانور د درملو تولیدي فابریکې مسؤل ضیاءالدین مایار د خپل خبرو پر مهال وویل اوس مهال په دغه فابریکه کې 380 کسان په کار مصروف دي. د همدارز له ټولو پانګوالو وغوښتل چې اوس مهال افغانستان امن دی او د هر ډول پانګونې لپاره زمینه برابر ده. نه تنها که نخواستیم در اینجا شما امروز شاهدش هستیم که ما همیشه در اینجا سرمایه گذاری کردیم و 360 نفر عملا در فابریکه کار میکنه در سطح کشور و ما امیدوار هستیم با تشویق امارت اسلامی افغانستان و تشویق اداره محترم FDA افغانستان و با تشویق ارگانهای مربوطه تا ما بتوانیم تولید بهتره و خوبتره به هموطنان عزیز خود عرضه بکنیم. په مراسمو کې د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور ټولو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت هر وخت تاسو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کوي. په خبره اوس مهال افغانستان امن دی او پانګونې ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده. تر ټولو نه مهمه خبره ده چې نن الحمدلله موږ له داسې یو نظام نه برخمن یو کوم چې اولویتونو ته توجه کړې ده. د دغه هیواد او د هیوادوالو هغه هوایج درکړي دي او هغه ته رسیدګي د خپل مکلفیت ګڼي. دا په داسې حال کې د چې وړ مورز د لوړو زده کړو وزارت له لوري د کابل په علي اباد تدریسي روغتون کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې 250 بستریز روغتون ولاړې چارې د 490 میلیونه افغانۍ په ارزښت بیا پیل شوې. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.